قربانی څه شی د مارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے صحابه ته پوښتنه ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا الله رسوله دا قربانی څه شی نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم دا تاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو بیا صحابه تاسو کوي چې زمونږ پکې سړي مال نه موږ پکې چې قربانیو کو داغه طریقه خوشتا موږ له پکې ثواب کیږي کنه کیږي ټیک ته ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جمع دی کو یو خبره ده او ثواب زمونږ پکې څومره کیږي هغه مقدار راته وخایا نو رسول الله مبارک فرمایل چې کم ساروی لاله داغه پشا چې څومره وخت داغه برابر نه کې درته ملاوي او که ګډ دلال کو چيله داغه پشا چې څومره ولای نو د چيلي پشا څومره وخت دی داغه برابر ثواب درته ملاوي ګونه دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی او بیا رسول الله مبارک فرمایي من وجد ساعه من المال اسوک مالداري داغه بیان ماته رجمه ته کړو چې پچا قرباني واجب د مالدار څه وای او فلم يزحد قرباني ونکلا نو فلا يقربن مصلانا دې زمون جمعه ته نه راځي عیدګاه ته بالکل را نشي دې زمون عبادت خانه ته بالکل را نشي وردا سخت وعید وته زمون تعلیمه وي زورنه وته مون تاسو وایو دا دومره سخت زورنه چې راځي معلومه کیدا چې دا قرباني مضبوط شی دا واجب او خامخاو او پیغمبر مبارک پدې کې لس کاله حضور پاک چې مدینه منوره ته یو کال رسول الله مبارک قرباني نه پرې پدې لس کالو کې یو کال نه پرې او کله دوه غډانه ملال کړی دی نبی عليه السلام یو ځلې دوه غډانه لال کړ برګ غډان لما ور او چې کله علالول دواړه غډان نو دواړه خسيانو تکیدل چې وته وي زموږ بعض خلک وي پټکیدلی ګډ او یا وای قرباني وینه نه صحیح یو سلوي وي اندامونه کم دي دا ټول غلطه خبره ده حضور پاک چې پکمه غډانو قرباني کړي دا غټ تکیدل دا خ قرباني دا ولې دا سروي سروبي دا علی او دا سروبي نو په دې سروي قرباني کول شي بلکې مستحب ده بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دی حدیث ته وی دا قربانه پروازو کې دا قربانه د ساروی علالونو نه بهترین عمل بل نشته او چې دا قربانه ساروی د حلال کو نبی نه لا پزمک نی پرته چې الله تعالی رسیدلی والله قبول کړي نو بهترین عمل دې مارونو نو چې څوک مالدار دی او صاحب نصاب دی ما تاسو ته 13 جمعه بیان کړی دی ا دې قرباني وکړي دا زمونږ د مسلمانانو یو لوی شعار دی ګوره خلک خپل پلار نکاح چې جمدې ساتي نو بوتر وړي والا ولګي په چوکونو کې بوتو لګای په غټو غټو شهرانو کې بوتانو لګای او په خپل کور او په بلډینګ د پاسه بوتانو لګای ولې په دې بدما د پلار جمدی وی د پلار میشن به جمدی وی خلک وی لکه دا سرت دی دا فلان کې دی دا د سچ کارنامه کړی دا چې د لندن په چوک کې او د امریکای په چوک کې او ځای په ځای د بوتان لګیدلی دا څه کارنامه کړی دا نو خلک دا هغه کارنامه ذهن تر مخ کې مونږ چې مصر ته تلو نو مصر کې الته کې د فرعونانو چې کومه مقبرې دي اهرامات مصر الته لاړو نو الته کې بیا دا هغه انجینیر دا هغه کس بوت لګولې غاټ بوتې لګولې ولکه سنمي معنی نو شو ابو الهول لوی بوتې لګولې نو خلکو بابوت تکتل ابو الهول الکه دا بوت تسره دا جی ابو الهول لاندې وتلی کلمو فقط باندې دا څه کارنامه ده د دې اهرامات جوړ کړی دي ډیزاینینګ او دا ارس دا خود جوړ کړی نو خلک نن سبا انګریزان هغه چې انډونیشیا ته لاړل زه په دې بغټ غټ بوتان ما په انډونیشیا کې مولیدل انا کې د مسلمانانو ملته بوتان جوړول او بوتان لګول او مجسمه لګول دا په شریعت کې منري دا هغه په دې دور د انګریزانو تیر شوی او د انګریز دا کارنامه کړی و دا کړی و نه بوتان ورته لګولې زمارونو بوت پرستی او بوتان لګول په شریعت کې منري او حرام دي نو د ابراهیم علی السلام کارنامه ده نو د ابراهیم علی السلام بوت خو نه شي لګول داغه تصویر خو نه شي لګول نو داغه اسلامي طریقه باندې داغه جون او داغه طریقه جمع ساتل دا قرباني ده ته چې ګوره بوت ته نو تا ته انګریز یادېږي هغه لوی سړی به ته یادېږي چې دا کارنامه کړی دا نو خلک وایي چې داسې مونږ لم پکار ده د قرنګې په ازبکستان ته لاړم په تاشقند کې د امیر تیمور بوت لګېدلی غټ او د امیر تیمور چې بیا کم ساینسدانانو د هغې غټ بوتان لګېدلي نو سړی خامخا وګوري دا بوت د څه دی یاره دا خو دا کارنامه کړې ده دا خو مونږ لم پکار ده نو اوس مونږ له خو بوتان منري نو مونږ ته الله څه وایي قرباني وکړه بس د ټول دنیا کې قرباني وشي دا څه شی دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام داغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین داغه طریقه تر قیامت پورې جام دی روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده په څه کې بلا پیسې لګي ا مجسمه چې جوړه خو په لکونو کروڑونو روپے په لګيږي او د خپل دښمنی بیره د ګناه بیره ده دلته څه چلو شي دلته په قربانیو کې ذبح وکي تا تم فائدہ ورسېدله غریبانو تم فائدہ ورسېدله بچي به موږ خوري رشتہ داران به موږ خوري میلمانه به موږ خوري او ثواب به موږ رب العالمین به راضي دا یو طریقه شو ابراهیم علیه السلام زمرونو ډیر خلک نن سبا لیبرل خلک راوته دي لمو پوښ په یو جمعه کې راته دا یو خبره د فیسبوک او د نیټ لوی هم جوړ کړي بکی بنیو لګیا به یو سن سبا بیا لیبرل خلک هغه خلک چې هغه ځان دیندار غني په منځ کې د دین دشمنان دي هغه په فیسبوکونو باندې لګیا دي او څو کمنټسونه ورکوي او څوک لګیا دي په فیسبوک لګیا دي وی قربانې ته څه ضرورت دی دا لکونه روپیا کروڑونه روپیا برباد شي وی دي په دې غریبانو لولې نه ورکوي
ګوره زمانونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمنی دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قرباني کوي بیا خو به حج سره دی حج لمده دا پیسې غریب له ورکوي بیا خو به چې عمره لمده عمره لسه دا پیسې غریب له ورکوي نو زبر بیا به جمعه ته ما جوړوا کور منځ کوا دا پیسې غریب له ورکوي خبره خلاصه کور منځ کوا جمعه تر سره جمعه جوړه دا په کروڑونو روپو په جمعهتونو لګي بس کور جوړوا کړه څه ضرورت دی چې جمعهتونه جوړه هیڅ ضرورت نشته دا به کور منځ کوا بیا به مدرسې ته ضرورت نشته بس انلاین درسونه کوي کنه دومره کروڑونو روپے په ولې لګاوي دا خو نه وي چې کالج ولې جوړاوه په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وي چې یونیورسيټي ولې جوړاوه دا پیسې غریب له ورکا په دې ډېرې پیسې لګي دا خو نه وي چې پبلک سکولونه ما جوړاوه او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانو له ورکا او انلاین درسونه کوي دا خو نه وي چې پروندې د زوی وادو او په غیر 50 لک او 60 لک روپے لګولې دا پیسې به غریب له ورکا لوي دا ولې په زوی په واده باندې لس غډانه لال کلو درې میخې لال کړې او بلا روجي په خېکلو شادي حال کې بلا پیسې ورکړې او لور لري بلا کالیو کړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړې په یو لک روپے په 2 لک روپے واغښتا او لونه له جامې او رشتہ دارانو له جامې ټول له جامې اخلي څه ضرورت دې دومره ګرانې پیسې کې لګي دا پیسې په غریبونو نه تقسیمه دا غلط نه ګوري دین تر سترګې خلی کړي بیا وې چې لور دی وادي نو د لور په واده سونه پیسې لګي سونه کا سامان ولا سونه کاری ولا سونه پرجونه لې او سمره ولا نو سامان اخلي او بیا دا غي جامو باندې سونه پیسې لګي نو دا لکونه روپے چې په لور لګي دا غریب ولا ورکا کنه ال تسترګې خو تر قربانې تر سترګې خلی کړي بیا بدلای چې روزه منی سا دا چې کم تکلیف ته پر روزه تیرې نو په دې ال ته چې دیالیو کړه تکلیف هغه تیر کاغه پیسې غریب ولا ورکا زبدا درته وایم چې روزه منی سا دا په روزه سونه تکلیف پتا تیریږي د دې نه کم تکلیف په ګوړو پچاره تیریږي ال ته ګوړ چاریو کا پیسې به غریب لا ورکا بیا بل منظور مکوا ولې په منظم سالوي تکلیف تیریږي د دې منځ په ځای باندې لاړ شه او چې مزدوري وکا هغه طاقت هغه کې ولګوا او هغه پیسې راول غریبانو لا ورکا دا څه خبره ده د غریب حق ته غریب له حق ورکول غواړي نو ته مالدار استاته زکات شته ولا ورکا غریب له حق ورکول پکار دي تا ته صدقه فطر ویل شوی دی صدقه فطر ولا ورکا غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت ته صدقه ورکا نفلی صدقه ورکا رور لا ورکا خور لا ورکا میراث کې خپل حق ورکول خور لا کنه هغه ته غریب حق نه دا ګاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه او اکثر داخله کارخانه دانی کې دا خبره کوي نو په کارخانه کې د مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازګر پورې ډیوټي کوي څونه بونوسونه دی ولا ورکا او چې ته چې غریب لا ورکوما نو ته چې پلان کوزر کې ګرځي او د شپې ته دا یو لک روپو په گاډي کې ګرځي نو د 15 لک روپو گاډي کې ګرځا کنه دا باقي غریب لا ورکا کنه او چې تاسو د غریب غم دی قرباني مکه او غریب لا ورکا نو بنگله دې خرڅه کنه د کارای کور کې اوسېګا یاره کوټه کور کې ځان لواله دا باقي غریب لا ورکا کنه او چې تاسو د غریب غم دی او دا چې قرباني مکه او غریبانو لا ورکا نو جدا دې خرڅ کنه دا کارخانه دې خرڅه کنه او دا چې کوم بار ملکونو کې پراپرټي دا ټول خرڅ کا ورکه غریبانو لکه یعنی خلاصه دا چې صرف د دین پجامه کې دین دشمنی اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وتا د ابراهيم عليه السلام طریقه ویل دا هغه قرباني چې رسول الله مبارک لس کاله مدینه منوره کې کړی دا هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې اونکه زما عیدګاه ته ناراضي زما منځ ته ناراضي سخت دورنه پر رسول الله مبارک ورکړي هغه قرباني چې دی نکړه برباد بشي پیغمبر په سنت او عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويګم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمان خو په دین کې خپل عقل نه چلو ما قلب سي او د ټول نه لوی خبره اوسوره د قرباني حضرت ابراهيم عليه السلام خپل بیبي حضرت هاجر را وستا او خپل بچي اسماعیل دی را وستا او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم الله د حضرت هاجر او د حضرت ساری د دوار د ابراهيم عليه السلام بیبيان دي جګړه جوړ شوې قصه دره او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهيم عليه السلام ته چې دا بیبي دې بوزو دا بچي دې بوزا او د بیت الله زې وته خو جبريل عليه السلام نشاندهي کوله موجوده چې کوم بیت الله دې را وستا اقه سو دغه چې د بل تیمبر ته سنا سو هم پوجي نن د قرباني کوم خبره راته کوم ابراهيم عليه السلام بکلا کلا راته او د خپل بیبي او د خپل بچي معلومات به غشتل په دشت بیابان کې قسم په الله پرې خو دي ایمان دې ته ویل کېږي ایمان دې ته وایي چې الله سوي د باغ کوم عقل بنه چلو الله وی منس کوا بس کوم با الله وی سارو مسبخین ما دیگر ما خام ما سوتن کوا زم عمدہ قصب الله کوم عقل بنه چلو چې پینځه په یو ځای به ما سوتن کوم کنه سبب لیبرل راپاسی دا بم درته وایي چې ما سوتن بټول په یو ځای کوم منځونه لري کنه سبب وی دره ما خام خدا درې دي نو دا یو خو پکې نیمګړې شو څلور به کو کنه د دین په کار کې به موږ سکو افمن اتخذ الهه هوا بل خواهش نه خدای نه جوړو الله او رسول تابعداري وکړي دا چې الله ویلي دي کته خدای ته پوي وې خدا خدای خبره کې به ګوتې نه وې دې لیبرل ته هم تپېږي ته پیغمبر کوي ته پیږي ته خدای کوي ته وې چې زه پیغام لارې ایمان نه وته خبره اړه منم نه او زه تاسو ته یو خبره کوم په دې فیسبوک دا هغه خلکو تقریرونه بالکل ماوره چې د شریعت خلاف دي سره انګريزي پرې خېده ټوپه پسر نشتا ګیره نشتا او کشتنو وهلې دا او د شریعت خلاف لباس چولې دي او په بار ملکونو کې په امریکا او برتانیې کې ناس ته ځانته ډبل مایکونه لګولې دي او خلک گمراهي خلک تباہي چې په شریعت برابر دي دا غوړې تباہ بمو ګان به ګان غوري د پیغمبر دشمن به د پیغمبر د ناموس دشمن به او تا ته د قران او د سنت بیانې او دوه سرو ټکی انګریزي به وي په انګریزي ته خلک چې انګریزي چاوي بس خلک کوئی دا ډېر لوي شعر د اردو سرو پنځه کتابه به کتلی په دې خو د انسان عالم نه جوړيږي زمونږ طالبان خو اته کاله مدرسه کې علم کوي نو بیا وته مونږ پټ کې پسر کو عالم وتوایو او چې د لسپیندل شل کاله په مدرسه کې بیا خو دنه بیا عالم جوړي دا څه خبره ده 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 دا څه خب
او تاسو ګیره د خړایلې د ظالما او یادي ماشين کړی دا او ناشته او په دین اعتراضونه کوي د قران او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته خو د اردو د کتلې دا سره په دې ټکی د انګریزي وي ټول دنیا د متاثره ده د خپل علما او بیانونه اوري د صالحین او عالمانو چې تاسو عقیده بالکل معلومه ده چې دا کوم عقیده خاوند دي او د صحیح عقیده خاوند دي نو دا هغه بیان اور د بل چا بیانونه مورا برباد بری نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کوم خوا بچي بوده بس زم الله کویږي او د الله رسول کویږي چې الله او د رسول ماته څه حکم کوي د ما منم زه په کې ځان چونو چیرې نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یو عمره کې شپېته ساروي اعلان کړی سو شپېته حالانکه په عمره کې ساروي اعلان سنت دي مستحب دي فرض واجب نه دي په بل عمره کې او یا اعلان کړی دي غریبانو له پیسې ورنه ورکول په حج کې 100 ساروي دی وای یو ساروي بالاله رسول الله مبارک سلو خان اعلان کړی دغه نو پیغمبر مبارک هم اعتراض وکړ او داخله کې کوي ها دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد پروډونو کې چې کوم وخت هغه خضر اوته ناری لګولې وي هغه کې څه وي هغه بیا چغې والي د پردې خلاف پرده موږ نه مانو او ما اوریدل چې داسې چغې والے یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر له دمکی ور کوي اے پیغمبر واورا مونږ ته پردې ضرورت نشته نو دا خلک به ماته دین خي د دې خلکو استاد به ماته دین خي او په فیسبوک بناستي او موږ مو سره کمنټونه کوو لاړې تو کې پرې خلکو بالکل چونه ګوره نو ابراهيم عليه السلام خپل بیبي راوستله او خپل بچي راوستل تکي پرې خودل رو لويږي جرهم قبيله خدای راوستا او هغه وسره آباد شو کله به ابراهيم عليه السلام راته او د خپل بیبي تاسو وکاو او د خپل ماشوم تاسو وکاو تراته دا سلوي شو مده دا خدای کا یو بچي دی او خدای پاک ول سلو کالو کې دا بچي ورکړل تقریبا بوډا سپینګری دی یو بچي اصل مارونو چې سړی سپینګری وي او یو بچي پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل پشان الک الله اکبر ابي سونه خوخي وسونه بني ازبيني او سونه بوتګراني قران شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى څوک 12 کال یادي کم بیش خدای کار دې دوه د منډو تړلو شو 12 سال تقریبا د منډو تړلو شو دی وخت ماشوم ډېر خوږي یا بوډا پلار خپل بچی ډېر خوږي او منډه تړلې ور سره وای دا ډېر خون کوي چې دا بچي او دا د ګوتې نه دی نیولې تاسو منډه وي او پلار بوډا دی او دا ماشوم بچی دی قران کې الله دا نه وایي چې 12 کال شو قران کې الله دا نه وایي چې دا تو شو دا نه شو دا لسو شو نه چې منډه تړلې پلار سره شروع کړي دی وخت کې کلاونه د کلاونه ګل دسته د ګل دی منډه تیر شروع کړي نو د شپې ابراهيم عليه السلام خوب ولید او خوب کې وته الله وایي چې دا بچی دی لال کا اوس بس کېږي دا پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه چې خوب کې رسول دل هغه سړي او پیغمبر چې خوب وویني ارشتونی بس هغه کې دویمه خبره نه نو الله وتوي دا خوب دوی لال نو دې څه چل کوي بچي ځان تکې نه اني ارى في المنام اني اذبحك بچي زه خوبینم چې تازه لالو ما اوس بس کوي دوی ته پته چې زما پلار چې دا نبی دی پیغمبر دی او خوب واحده دوی ته پته او خيار بچي دی دوی وته سوي مشوره وسره کوي یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين بابا صاحب واحده ته چې خوب اینه په الله را ته حکم کوي امن غلط خوب نه نو یا ابا تفعل ما تؤمر چې کوم حکم د تکیږي په خوب کې عمل کوه زما غاړه ستا چلې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه دې تسوي وي دا نه وایي چې بابا خوب کې غلطي نه پیغمبر دې وته پته جما خپل پیغمبر دې خوب واحده دا وته نه وایي اورا دا خو ویل شي کنه دا خو نشي ویل چې خوب به غلط لیدلی دا پیغمبر دی خدا خو ویل شي کنه چې بابا الله تسوالو کړي ګران کړ چې خدای پاک دا حکم منسوخ کی ولی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډیر زیات خوشاله د عظیمه تفور ته ملو شو نو چې واپس راته حضرت موسی علیه السلام ته تاسو کو څه درکړل الله پاک 50 منځونه یو امت طاقت نشي لري زما په امت 2 منځونه نشي کولای امت به 50 څنګه کې ارجع الى ربك فصله التخفيف الله توفى او توجه الله زما په امت سانتي راول نظر فورا حضور پاک لار وی الله زما په امت سانتي راول 50 نشي کولای وی خدا 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا وته موسی علیہ السلام سونه شو وی 15 کم شو وی اوسم ډیر دی وی شابه او حضور پاک به اغل تغږ نکاو الله سره ملاقات هغه وخت خدای پیغمبر شان بل شان ته دا الله توفا هغه وخت خو زریم ورته وینو به خوشاله وی چې بالکل رسول راځي موسی علیہ السلام کوی نو بیا نو الله ډیر دی دا کم کنو سلويخ شو نو 15 کمیدل سوله خبر رااله 50 نو چې سنگ حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیہ السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیہ السلام بابا ته نشو ویلي چې بابا الله نه سوال وکړي دا حکم بدل کی دا حکم بدل کی خیر دی وجه مړې م پرې کوي الله ستې پرې چې الله پنو
خیر دې خپل پرې شي د الله پنوم، خیر دې ګوته به پرې کو د الله پنوم، یا دا چې ګډ حلال کو الله ته وجه دا حکم بدل کی. دا سوال جایز دی، من نه دی، ما در مثال درکو. لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچی ته وای بچی سو کم او بچی د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او سوې ورته یا ابت فعل ما تؤمر، بابا کوي چې ساده درته ملي دې ته ایمان دا به کې نشته. موږ ګټه په مسره کې پراته یو، جی ګټه لال شي دا پیسې غریب لا ورکړه، ته خدای بنده لال کا غوخه غریب لا ورکړه، ونه غریب لا ورکړه، دا په دې عمل وکړه. موږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګټ حلال شي، دا څنګه ده، دې ته وایي عمل، دې ته عمل وایي. یا ابا تفعل کوا ما تؤمر چې حکم درته کېږي، دا خو ډېر ګران کار دی، دا به څنګه حلالوم؟ چغې ستجدني ان شاء الله من الصابرین، که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې، زه به ډېر صبر کوم، خپل وس به د چغم نه وم او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس وخت به هم نه راکوم. زموږ طالبان دلته سوال کوي دې پلار د دوی سره مشوره ولې کوي؟ که دوی ورته وایي چې نه بیا به څه یو څه وجې دي. طالبان هغه ګرانې نه ویم، هغه اسانه درته ویم. پلار ته پته وه چې د مازوی دا خبره نشي کولی، پلار ته خپل بچي معلومي. مشوره کې دا ښکاره کولو چې که بې مشورې وکړم نو خلک وایي په زور حلال کړه، سبا به خلک وایي په زور حلال کړی دی. مشوره کې دا فایده ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم ته سره تسلیم خم دی او تابعدار دی، دغه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی. مشوره کې دا مقصد. او یادا بعض علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی، نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده، او که زړی نه بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې ته خوب کې به راج نیسو، چې ته به بانه به بوزو. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. او چې کوم وخت روان دی وای د کور نه وځي نو مور ته هم غږ نه کوي، وراده کنه بچی زو قرباني کو علم وتعالى نه وای ډیره ښه ده. نو چاړه مو واغېسته او رسۍ مو واغېسته، امر ته بابا مې قرباني کوي مونږ ځو. نو مور هم په دې سوچ خو نه ده، هغه خو په دې نه ده چې زما زوی به حلالوي. لال روان شو. نو په لاره کې دا مینا چې ده اوس هم هلته کې درې جمرات دي، خلک ورته شیطانان وایي. نو شیطان ورته راغی ورته ودرېده. نو چې ودرېد ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي څه کوې؟ وایي داسې ځو. وایي ما اورېدلي دي چې دا زوی لالی دا څه کوې؟ په بوډاوالي خدای درکړی دی، دویم څوک لالی د ښکلې وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره. بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو اووه کاڼي واغېستل او شیطان یې پرې وویشت. دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وایي خبرې پلار د کوم خوا بودی؟ وایي قرباني کوو. وایي قرباني نه تا لالی. وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل په شان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي، او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي. نو شیطان ورته وایي هغه وایي پلار دی چې ما ته الله ویلي وي ځکه دی حلال دی. وایي ښه چې الله ویلي دي حلال مې دي که زر شخ دی بیا خو بس. نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واخېستل غوزارې پیچ په د ځمکه شیطان ننوت. نو شیطان خو کار دروانه دی، هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي. نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام نه وایي ګورې د خیر پیما او مهرباني وکړه، د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال کړي، هغه دا مطلب دا مطلب او لږ مهرباني وکړه، الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلال زما در باندې خفه کېږي. ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی، بیا پرې اووه ګزارونه وکړه. دا شیطان په ځمکه ورننوت. هغه ادا الله ته خوښه شوې ده. نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په ځای باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي. مخکې سلي داسې اوږده، اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي. نو خلک ځي او هغه سلي اولي او د ابراهیم علیه السلام یاد پرې تازه کوي. وترکنا علیه فی الاخرین. ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولي څنګه، نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا اصل ولې ولم دی کې څه چل دی. نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشته دي. بند ابراهیم علیه السلام دا بند راځي پکې ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشته دي. ولې ویشته دي؟ نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته رامخکې شي. د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته رامخکې شي چې دا خو هغه ویشته دي. چې چا ونه ویشتل حج ناقص ته نیمګړی ټول خلک ځي. خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم. بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې چا ځان سره غټ غټ کاڼي، اوس حکومت نه پرېږدي، پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غزار به یې پرې جوړ کړو شیطان ولم. دا شیطان نه دی، دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي. نو چې بیا مینا ته ور مخکې کړه نو بیا ورسره مشوره کوي. مشوره هم دقه ده چې ما درته وویې بچې څوک هم یا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین. بابا کوه چې څه اړه درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین صبر به. نو اسماعیل علیه حلالول ډېر ګران کار دی د بچي نه. قسم دې په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي. په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالوي نو قصاب ته وایي راشه حلالې کړه دې مخ بل طرف ته واړئ ولې دا په خپل کې ساتلی دی. نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچي
نو چې کوم وخت بیا علالای کنه چې کوم وخت بیا علالای نو بیا ور سره سکای بیا وتا لکه بس پرېږده بس ته کې ها جدي ده چې کوم وخت بیا علالای نو اسماعیل علیه السلام ته وای ای بابا دا رسې سره راوړی دا وی بچی دا وتا لاس په تلم نه لالول باسان شي وینا بابا مال بلا سو په نه تر د اسمان فرشته به وای چې دا په زور تړلې او په زور ته سو باز زه په رضا ته سملم او د اسمان فرشته به وای چې نه په زور را سملول دي لاس په ولا تړلې دي او لا لایبه نو مال بلا سپه نه تړلې چې ما لاس په کولوي بابا چاله به خطر راکې بچی سينه چې تلاس په وړه ما نه کار خراب نشي بابا وې دا سکارو کا چاله مضبوطه تیرا کا او بس چاله لخ مضبوط زور ورکا او پلس ورکا تر سوچ ز پويګما بس زبال ال شوي ما بیا د لاسونه پیړه کوم ویلې راخرنه چاله وته تیر کړه او چې چاله وته څنګه تیر کړ ابراهيم عليه السلام زور ورکي چاله کار دی وکړه نه اسماعیل عليه السلام ته سوي بابا لک صبر وکړه زما خو چې ما متړه ونه وتړه اسنه پلار او ستاغوندې د مینې پلار لاس ته کار نه کوي ما ته پته ولګېدل ما خو په زور بکلاس ورکې او لاس ته کار نه کوي لاس ته بابا لچی نو اسنه چې معمولی غوندې خراب زما دې مړې لراشي او پورا لال نشم او د ټوپونه شروع کوم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه پیراله او یا وته سوي وې دا څوک بابا چې مخره لاندې کا او شرط می بازان طرف تکا او لاندې نه ملال کا وې دا ما سترګو سره چې سترګې ما مخکېږي نو دا الله ذکر پی لاس ذکر پی چې دا ما په مخ سترګې لګي او دا ما په سترګو کې سترګې ما مخکېږي نو په دې وجه ست الله سره پی بابا او بابا یو چل به بل مو دا کمیس را نه مخ کې وباسه رستو مو باسه رستو کو توبه سي دا بشلې دلې وباسه روغ بني مخ کې نه وباسه نو چې دا کمیس ما نه وباسه او ځکه لال شمه دا ما دا کمیس په دی وینو کې لګوندې غوپا کا او دا ما مور له اوس او دا ټولو نمخ کې با دا ما مور باندې زما سلام وای حضرت هاجرې ما دغه یو بچي سونه لې وسره سړی شوی اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت بیابان کې ماشوم لوي کړی نه ډوډۍ وانه به وبخلاصي شوی دی خوراکم ختم شوی دی او د امور وته تړتیږي او صفاغون او د مروه په غونډه کې منډه ترړې وای خوراک پسې منډه ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غیږ کې په دشت بیابان کې لوي کړی دی نو مور باندې بس تیریږي نو بابا دما دا کمیس په دما مور نه یوسه او دما سلام به وته وای اسماعیل پتا سلام ویل او په خپل رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپل رضا باندې مال کړی دی هم خوشاله او زم خوشاله او نه خیدا چې کمیس مې د روغ راوړی دی که په زور حلال شوی نو کمیس په خامخ شلیدل روغ کمیس مې د دادې راوړ او بیا به وته وې د ما مورته چې به مورې ته اسماعیل د یادېږي کنه نو دا کمیس د اسماعیل او پاره د اسماعیل وینه پرته ده دا رااله دا بویاما د اسماعیل ارمان راځو الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نشو لاله مونږ وې نشو لاله په کور کې په 15 شپږو کسانو قرباني واجبې یو لاله یو پلا لاله کمالداري وسې کېږي او ته ګوټ سروي ګوري او بیکاره سروي ګوري پاغي باندې شاله راکاږي خپل غاڼه به خلاص کړي دې ته ایمان وای اسماعیل علیه السلام چاله راوښ او بیا ته راکړه او راکاږي چاله کار نه کوي زور مو ور کوي بیا چاله کار نه کوي اخره کې چالو چتا کړه او دې زمکه لرو مروله چالو ورته وای چې د رب جلیل منم خلیلک استو منم خلیل منم ته جلیل منم الله منم او دی وخت حضرت جبرئیل علیہ السلام د جنت نه ګډ را په مخ کړی دی هغه ګډ چې حابیل قربانی کړی آدم علیہ السلام دی او په جنت کې وېدو هغه را په مخ کو او دا هغه دینا حضرت جبرئیل علیہ السلام आवाज کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله نل ذات بل نشته دومره لوی ذات چې ابراهیم د چړې لاندې زوی ورغو او زم خپل مره د الله پاک په حکم د چړې لاندې ورغو او د الله نل ذات بل نشته الله چې څه فیصله کوي موږ بنو نو حضرت اسماعیل علیہ السلام پوښ چې سم مسله بدل شو هغه سوي لا اله الا الله والله اکبر ابراهيم عليه السلام هم پوښ چې بچي بچو هغه الله اکبر ولله الحمد الله لسنا ګړې راوړو ګړې حلال کې اسماعیل علیہ السلام خدای پاک بچا نو په قربانۍ کې دا سوچم پروت دي زمارونو چې دا ګډ زالالم دا غوې زالالم دا د ابراهيم علیہ السلام د بچي د قربانۍ په ځای دا فلسفه نقد پیسې چې ورکه خدا فلسفه بګی نشتا دا فلسفه ده چې تا ته د ابراهيم عليه السلام د خپل بچی د قربانه یاد را مخ شي او تبه مو چې الله کما تم ار شوی د ما د بچی د قربانه الله ما باغی عمل کاو او بچی به موي چې کله ما متعلق د علالو حکم د ما د پلار ته شوی ما باندې اسماعیل عليه السلام یاد تازه کاو
نو څومره په اربونو په کړونو ساروي لالیږي نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي ګډه لال شو د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ او مور له ملغ وخې راوړې او دی په خپل هم وخوړلې نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه ما هذه الاضاحي یا رسول الله دا الله رسول څه شی دی سنت ابيكم ابراهیم دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده موږ له پکې سړي د هر وخت په وس کې یو نیکی او د هر ګډ د وړې په وس کې یو نیکی به تاسو ته ملاوي د مارونو نو قرباني وکوي ان شاء الله العزيز کله به کوي سم مسائل خو ما کې د جمعه ما ویلې دي د اختر په درې ورځو کې به قرباني کېږي د اختر په لوبې ورځ بهتره ده که په دوی ما دیونه کړه په لوبې دیونه کړه په دوی ما وکوا خدا هغه نه پکې ثواب کړ او که په دوی ما دیونه کړه نو په درې مرز د اختر د نور پریواتو پورې نور پریواتو نه مخې باندې نو په لوبې کې ثواب زیات بهتر په دویم کې هغه نه کم په دریم کې هغه نه کم او که په درې مرز درنه قرباني پاتې شو د سعودر د وجه نه پاتې شو نو بیا به سره سکے په درې ما پاتې شو بیا به الاله نه بس بیا دا قرباني که ساروی دی غشتي ولال کړی دي نو بس بیا چاله خیراتی ورکا او کله نه قرباني در باندې واجب او تاو نکړه او د اختر د درې مې نه پس بیا به چې خو یار ارمان چې مې کړی سبي نو پیسې چاله خیراتی ورکا او ګوره د قرباني ثواب نه چلان دی کول او د قرباني چې کم وبال ستا په سټلاغي دا وبال نه باندې شیخ خلاصولې توبه به وسره وباسه استغفار به وسره یا دروازه قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت د شپې هم کولې شي خو مکروه تنزیهی ده نه غوړه ده دروازه به قرباني کې او شروع به د کوم وخت نه کې د اختر د مانځنه پس چې کوم ځای کې د اختر منځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې چې د اختر منځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې او چې د اختر منځ نه شوي نو قرباني به نه کې یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ وی دا الله رسوله ما خو قرباني د مانځنه مخکې کړې ده بشات لحم بس وی غوخه دی حلاله دی کړه غوخه د پر دی وکړه ليس من النسك في شيء اذا الله د طرفنا کم شی هغه نشو دوباره وکړه اختر د مانځنه مخکې کچا وکړه قرباني ونه شو دوباره په وکړه البته کوم ځای خو اختر مون نه کېږي لکه په مېرو په باندې کې نو الته کې سار د انور د سار وختي کول شي اس پروا نشته د اختر ورځ کې داخله شو نو بیا کول شي بلکې علما لیکي وی کله چا ساروي په مېره کې او دی په کلی کې او دی الته چاته وي چې ما تعالی لکه نو چې ساروي په مېره کې دلته د اختر مون نه کېږي نو وختي مولا لالول شي او که یو سړی په مېره کې او ساروي په کلی کې دی د اختر مون نه کې دی مېره کې او ساروي کلی کې چاته وي الله لکه نو دی به الله لاله کې د اختر مون شي کوم ځای کې چې د اختر مون کېږي هغه ځای له اعتبار دی نو رستو والا له ساروي بیا چې ساروي کله لاله نو بهتره ده چې هر سړی په خپل لاس ساروي لال کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس ساروي لال کړي په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس نشي لالونه یا ولا چل نه وردی یا نشي دل باندې کمزور دي نو بل تام ویل شي مال لال تا وګورئ دا نیت هم پکې ضروری دی چې د قرباني نیت پکې نیت د خپل ضرورت نشته چې لکه د مراوستا چې دا د قرباني نیت کوم کافی ده او بیا چې کله بلې ولا علالي ور اسنا دا ګورې ذهن کې واچو اصل چې پلان لا اختر په کور کې مثلا 15 سي یو پلان او سرور ځامن او پلان لا اختر جمعه کې نه راغلي بل لوري خور کړه تل نه راغلي بل لوري لور کړه تل نه راغلي بل لوري ته مبارکونه تل نه راغلي او یو لوري په کور کې او قصاب را وسوي لا لوا د قرباني ګورې نشوا د رور لدی اجازت ورکی د مخکنه د یو رور لدی یا د قصاب لا یا د یو رور لدی اجازت ورکی چې زمونږ طرف نه قرباني وکړه دې وته وي چې تاسو لیټ فیل څه چلو کوم قرباني نو چې هغه وته وي او کته زمونږ وکیل او قرباني وکړو بیا ټیک تا او کاوی دته نی ویل چې قرباني وکړه او د خپل طرف نه قرباني وکړه قرباني برباد شو بعد وخت پلان دا چلو کی وکور کې سلور کسانی او یو خو په سعودي کې دی او یو په دوبه کې دی او بار دی او دا پلار سروي راوالي وي ځکه مار ټول ځامن طرف نه حلال کو دا قرباني د یوم نشوا دا برباد شو دی به باقاعده هغه دوبه کې چې زوی دی په سعودي کې دی زوی دی هغه نه اجازه غواړي دی بزان دا هغه وکیل کوي هغه ته وایي چې بچي قرباني دلو کم هغه یو کا ابو ته وایي چې بچي بالا قرباني وکا نو دا ضرور ده او چې دا کم بچي د سره پکور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي صفابندي پکې نشتا خو دا بچي به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ قرباني وکا دا پلار به تاسو کې چې تاسو له قرباني کوما دا څنګه خدای خاون قرباني کوي او خاون د خدای د پاره کوي بس خدای ته صدقه کوي دا پیسې ستاسو ترته صدقه شوي او د پتاله قرباني کوم نو که خدای وته وي چې او زماره طرف نه قرباني وکا یا خاون ورته وي چې ستاسو قرباني کوم هغه وي ښا او بیا ټیک شو او که خدای ته غږ کړو د خدای طرف نه چاله کیدي نو د قرباني ونشو د خدای طرف یا به خپل علالول کینیت بکای یا به بل ته وي چې تمال علا لکا نو الا به ګوري صحیح کیږي ډیر خلک دلته بل څه کې خطا کیږي ادای چې پلار یو سلور ځامني او پلار یو قرباني وکي او بیا پیسې د سلور بچو نه راوالي راتن کی قرباني ایسه یوونی سي په میخه کې او پیسې د سلور بچو نه راوالي او سو سره خپل کې پینځه د دم قرباني نشوا غ نورې مغرق کړل دا غ نور قرباني مونږ نشوا قرباني چې کومه ایسه نشي را بل یو کس نه په شریکه په دوه کسو یو ایسه نه نشي بعد نورې پکور کې پیسې راجمه کی او په شریکه ایسه ونی سي
یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریک او ایسو نیسو چې ایسره وړي نو بیا په میانس کې نیمه کې که چا دالو به وکړه نو خپل قرباني هم غرق کړه هغه نور هم غرق کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړم نو خپل هم تباه شو د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه ذبح کوم بالکل خالص د الله د رضا لپاره او دا هغه طریقه ده چې ماته پیغمبر مبارک ولکه راولا د الله د رضا لپاره نو دا قرباني شو او که نیت دې چې غوښه به وکم نیت دې ریا دې چې ما خلک قرباني وکړه دا مې وکړ نیت دې خودنه دې ورې قصه دې ګډه وړه شو نیت به خالص رب العالمین د لپاره کوي د کافرو دا رواجو چې هغه د بوتانو په نوم باندې ساروي لالو مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم ساروي نه لالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا لپاره او د الله په نوم ساروي لالو نو په دې کې لږ سوچو کوي ښا که یو پلار مالدار دی او ځامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دی وخت شریک دي او دا ارچا پونچی جدا ده سبا ټول بیلیږي نو ار یو وی چې دا خو زمای صدا دا بیا لو پلار وته وی چې ټول راوړې ما سره پرتای زه به اختیار مند يم زه به لګوم زه به سبزی غوښه راوړم او که سبا تاسو به دې خپل حساب درکوم نو ګوري بیا چې د ار یو دوی سا 76000 روپیا تشپګ او یو تور چې د ار یو بچي به قرباني کوي چې بالغان دي منا بالغ نشته نو دې کې لګي تمارونو احتیاط وکړئ ګوري په دې سیس کې او چې بیا ساروي لاله نو به تر طریقې دا چې مخ ول قبله طرف ته کا او لاس به ولا وتړه ساروي سره باندې ظلم نه کوي چاله به تخ مضبوطه تیر کې او په خلاص باندې یا په خپل او یا هغه قصاب وکیل کچته د موږ د طرف نه دی پینځو شپږو د طرف نه ته وکیل شوی او ته د موږ د طرف نه ساروي لال کا او یا دا یو زوی چې وته ولال دا وکیل کا یا پلان د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې علالوما او چاله به مضبوطه راکاږي او ضرب چاله راکاږي چې ساروي زرد مشي او پاسانه لال شي او سبب د لالو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر ووسرا او کہ بسم الله الله اکبر و میں کافی دا صرف بسم الله دی ام کافی دا صرف الله اکبر دی ام کافی دا لمن خلق تکبیرات تشریق وای الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ایک دا مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوه ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشوا لیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایي یو ایمان یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډیره زیاته خوشاله کی ببار ملک ده نو هغه کله کله مسلو ته پوښتنه کوي نو وختي ایمان د مسلې ته پوښتنه او راته وی د بیان اورم ارجو ما اوري دا غي تاسو تاسو ته چې کوم سړی ډیر مالدار دی لکه یو سړی سره یو 2 کروڑ روپے دی یو 9 کروڑ روپے دی نو دا به یو قرباني کوي که دوه کوي درې کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند طرف نه مال پاتې خاوند مړ شوی دی یا پلار مړ شوی دی لورته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2 کروڑ روپے دی نو دا به څه کوي دا یو قرباني په واجب ده کما یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک وي نو واجب په یو د البت په مستحب طریقه ډیره کولی شي لکه رسول الله مبارک دوه غډانه لال کړي یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکي یو د نفلیو کی بل د نفلیو کی خو خپل دا هغه او کړه خکه وینه څه ګناه پینشتا او د خو یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره وکي دا مالداران چي دي حضور پاک لو کې نیت پکې دا کې چره دي دا پیغمبر مبارک دا الله د پر ذبح الله د پاره او د پیغمبر مبارک د طرف نشو نو غوخه په خپل خپل د خپل قرباني د غوخه مثال شي مور پلار د پاره وکي ذبح د الله پنوم او مور پلار د پاره وکي دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلان ور د وفات شوی دي نو دا د وی د پاره کوم وکا چې مور پلار تر ثواب ورسیږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مکه ټیک دا واجب یو دی خو زیاتم کولې شي رکوټي ساروي مغشته شي ما د طویل چې عمر دوه کاله او غټ ساروي مغشته شي او پر رکوټي ګډ چيلي کې یو قرباني کیږي ګورې دوه پکې نه کیږي او په میخه کې او په کټا کټو په وای کې او کسان شریکې دي شي پر رکوټي وو کټو نو پکې شریکې دي شي بعض خلک وي درې او سلو شریکې دي شي پر رکوټي ساروي کې یعنی کټي کې یا په رکوټي سیکه کې دوه کاله نه چې دوه کالو ته عمر ورسید دوم شریکې دي شي په یو ملالي دي شي په دریوم کې دي شي په سلورو په پنځو په شپږو په ووم کې دي شي دا پکې خاص فرق نشته بیا چې الاله کې نو بعض خلک پکې یو چل کې اکثر د شریک په قربانای کې یو یرا د مور په مخ خوږي دا دوه په پکې زماشي به ویلکه زما د مور سر ډیر کمزور دی دا مازغه غیله یو سما ابل ویرا زما نیا چې لکنه دا غي اینه لګوندې کمزور ده دا اینه په غیله یو سما نو دا نور غریبانان خدا غږ نشي کولای شرم د وجنه وړي نیګ وره درته ګوره صفه خبره کومه ولدا یوم ني دا سم کوي بالکل داسې په د ټولو زړوي او د خپل سره یو کس نو بیا ټیک ده په د ټولو زړوي او د سره د کس سره یو کس ورکو نو بیا ټیک ده په د ټولو د زړنوي او چې لکه دینه د سره یو کس ورکو نو دا بیا ټیک ده او ما ته پته چې زړنی درته صفه خبره کوم دا ما ورېدلې دي یو کس د سره په یو نه وي دا ما د نیا په خوږي راکا چې هغه یو نور وي وي دا اوس ال دي وي دا مونږ نیا نشته وي دا غیر په نه خوږيږي سر ابل ویلې دا مونږ د مور په نه خوږيږي سر مې دا اوسه کې ایسه ته تبا برباد نو دا له نیګ وره نو ار یو شی او ځای کا کوي سی وی که سلور نو ار یو شی سلور ځای کا او خو په طریقې سلور او ځای کا او زمون پښتانه بیا ډیر زبردست کار کوي او ماشوم ته مخه خوا کا आवाज وکړه دا چا کېړو ګیلارو کار پکې وشي خو په طلبه تقسیم وکا او خشتمه دې دار اته چې کم پکې زوروري ا د قیمه خشته غوخه مخ خپل طرف ته ورواچي دا کوړه یوسا او غاډو کې مډو کې بشیر جان ته ورپغاله کې دا ستا غوخه ډیره د وډو کې کم دي او ته پکې دا ډو کې وګورئ
ها جی نو په قرباني کیږي زه خو به دې حلالوم بچر جان او ګوره داسې پروګرام دی کنه چې تاسو سروي واغښته ټول ورونو په شریکه واغښته یو کس پکې پیسې زیاتې ورکړي نورې کمې ورکړي خیر دی چولې شي پکې خدا هغوی ته ووایه خدا سره یو بل چلو کا خطرې خیدا ده چې کته کمې پیسې د زوی په ځای اچي یا د بل په ځای هغه غلا ورکا پیدا ما تعالی صدقه درکړه شراک په قربانۍ کیسه کار به آسان بشي نو زمانو بیا چې کله حلال کې وخه دا شو سرمن قصاب لپا قصابه کې ورنه کې د سرمن قاسم سر خلل دي چې دا خدای شان دي چې د قربانۍ ورو دي چې سرمن ارزان شي دي مليانو ته خلکو چل جوړ کړي دا سرمن مليانو له ورکول ناغه پروس کالو کابل کالو ناغه سرمن خو چانه رشته بالکل نه مولا له راوړه استاد جی به دا سرمن والو مور دې پکې ون غاړه مور دې پکې ون غاړه چې نور کله قیمت کاو نه په خپل باندې خرڅولا مال دې نه راوړه او جو پیسې نه کې ما پسې راز غله به مور دې پکې ون غاړه نو اوس خبره دا سره چې کله سرمن د قربانۍ په اجرت کې قصاب نه دی قصاب وسو خو خیر په اجرت کې بنا ورکې چې دا واخلا او دا اجرت بالکل بنا ورکې سرمن نقد ځان له استعمال کې راوستې شي ځان لته لمسې جوړه کا ځان لته برقه جوړه کا اسم نشتا او کنه نقد سرمن چاله خیراتی ورکول شي مالدار له ورکول شي غریب له ورکول شي نقد سرمن خو نقد سرمن جمعات له بنا ورکې جمعات باندې نه کېږي غواړي چې غریب انسان به مالک کې چې دا وانا غریبي کې مالدار او که سرمن دې خرڅ کړه نو بیا به پیسې مالدار لنه ورکې بیا به خامخا غریب له ورکې نقد سرمن مالدار نه ورکول شي غریب له او که چې خرڅ کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکې بیا به مالدار لنه ورکې زوی الله او پلار نکله نشي ورکول غریب له ورکې دا پیسې او زمارونو یو بل خبر وکم مولا لبا سرمن پیسې او اجرت امامت کې نه ورکوي اسی ولا ورکه خیراتی او کته وته دا چې د شرمنه در کو مال امامتی کاوه نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي دا بیا ناروا دي هغه وخت چې کومه حاصل کړي نو ټول هغه په خپل خپل شي ذکر رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه ودخروا اذا تاسو خو یو ذخیرهم کې یو کالی پابندی لګولې و چې درې ورځې زیات به قرباني غوښه نه خوري او بیا هغه حکم منسوخ شوی دی نو کټول از غوښه په پرچ کې سنباله او ټول خوري نو قرباني ته په نقصان نه رسی او زمون فقهاو لیکلي دي چې درې ضایع کا یو عیسی خپل او خپل بچو باندې دی خلا ځان له چولم شي پرچ کې مې خو دی شي یو عیسی مسکینانو او فقیرانو او غریبانو لور چې قرباني نه کړي او یو عیسی خپل رشتہ دارانو لور کا دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې خو دلیدا نور کټوله قرباني دي مساتله نو فرق نه پریوزي ټول دې ځان سره کې خو دا نو فرق نه پریوزي د قرباني د ساروی هغه چې کمره سیدا ابم خیرات کې کم زل په پاسه پروت ابم خیرات کې او قرباني د ساروی واغې تو په کولو په بتنالي یخو بابا راوالی په غلام درترم کیا کوا ناګي سره غپه کلکشي او غلام در نه کوي او کډیر ساروی تنګو پیرته بل فرض واغشتل نو یا خداو کچې غپه واپس دې ساروی ته په بوسو کې واچو چويس کی او یا غریب لور کو صدقه او خیرات کا او خپل استعمال کې به نه راوالي دویمه خبر دا کومه چې بعد وخت په سرکاري منډه کې یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کوي چې مال بدونه ساروی چې اخلي خرڅ کې نو مال بدونه پیسې راکې دا ټیکس تا یا د اجارې د پیسو تسرګي ورې خلې نه کې دا ګناه ده ځکه هغه ته یو ځای وقف کړی دی چې سرکار دی او قبل څوک دی او هغه د اجاره لې په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي یا لکه بس په یو لک شو ما دیګر به کور کې راکې اوسې بوزا نو لکه ولې ظلم کې ذاتي مکا هغه په لار کوڅه کې واغښت نو منډه والا ظلم کوي چې خلکو پسې په لار کوڅو کې د موږ د مقبره پوری ګرځي او چې څوک خلک پیسې راکو نه ستا حق هغه دي چې کوم ځای کې ستا منډه را هغه پوری ستا حق منډه نه بل ستا حق نشته نو پدې سيزونو کې زمارونه لګيو پټي احتیاط وکړه ها او د الله د رضا لپاره وکړه نیت دغه هم کوي او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني کې پدې ورځو کې الله په خوشاله کې بل تاسو ته ما د رجوع ویلو که تاسو یادي نو دا رفع دروازه رجا ما خو دې لسو کې چې وسم کېږي 19 او دا رفع دروازه رجا دا 19 پدې کې ډېر ثواب دی حضور پاک فرمایي چې دا رفع دروازه پر رجوع کې الله پاک د یو کال مخکنو یو کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي نو زمونږ د نه هرول دا رفع راځي ښا ډېر خلک تاسو کې سعودي سره وکړي نه د خپل ملک الحمدلله زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی چې اخر به پروز باندې اختر دی حکومت هم د اعلان کړی دی چې کوم زمونږ نوري کمیټه دی وین د اعلان کړی دی نو د نه پروز باندې دا رفع ورځ راځي د نه پروز باندې روجونی سه ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی او بیا به تکبیرات تشریق شروع کیږي مختصرا د تویما دا رفع دروازه د سحر منځ پسې به تکبیرات تشریق شروع کیږي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد لګدا امامانو مینس کې سره کوټ اختلاف پکې شته هغه به وګورځو موږ به دا وایو چې زنانه دې وای هر فرض باندې پسې غپټ دې وای او سړی دې هر فرض باندې پسې وای غپټ دې وای فرض بس کار دې په زور دې وای سړی به په زور وای هر فرض باندې پسې او خدای به پټ وای او یو ځل په زور ویل د سړی لپاره او یو ځل د خدای لپاره پټ ویل دا واجب دي په وینه ګناګار بشي
دو ځله ویل شي او درې ځله ویل شي او دا تکبیر او د اختر مانځه پسې واجب نه دي، اسې مستحب دي که څوک یې وایي. دا به کله ختمېږي؟ درېشتو منځونو پسې. دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک ته دا مفتابه دی، یعنی د اختر د څلورمې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي. نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نه، نو ان شاء الله په دې باندې موږ تاسو عمل کوو که خیر ان شاء الله العزیز. یو سړي سره نقد رقم نشته، یو نیمه توله سونه ده، لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है. कदे सर नोट इस समनी सिर्फ ये वनीमत वाला सोने 13 जुमा मावीडियो कुर्बानी पे वाजिब نه ده چې اونی متولسیږي ال قربانی واجبېږي. البته یو سړي سره یو توله ده او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دي یا دویم کورې دي د حاجت نه زیات دي، نو بیا په دې باندې قربانی واجبېږي. ګورئ मेरे पास हुकूमत का फंड जो मुझे देता है 3-4 माह बाद मिलेगा मेरे कब्जे में उसके सर निश्ता न पता कुर्बानी निश्ता कि उस सर से निश्ता रे दे जारे खान वली वफात शवे दे तजुबे मर गए दे जारे अल्लाह दी मगफिरत नसीब की, अल्लाह दी आखिरत खुशहाली नसीब की और रब्बुल आलमीन दे टोल वारिसानो सबर वर्की. सऊदी की उमर गरे दुआ गवाड़ी अल्लाह दी दुआगाने कबूल की और कर्ज दे पे अल्लाह दे कर्जों अखलास की. और के 2 तोले सोना बाकी नकद रुपए निश्ता ना जिनिश्ता नो कर्ज माखला बबिया कुर्बानी दरबानी निश्ता रे. बंदा को 12 साल से आरे बीमार दे अल्लाह दे वाला रुख सेहत पर की शौकत महमूद से पे खबर दे अल्लाह दे वाला रुख सेहत पर. د اختر د منظم متعلق اعلان داده چې زمون عیدګاه چې د خټ عیدګاه شپږنی مې بجې به د اختر منځ کوخه د اختر په عیدګاه کې ان شاء الله العزیز شپږنی مې بجې به د اختر منځ کو په وخت ځکه چې بیا خلک پر قربان او توزګار شي. نو شپږنی مې بجې فکس خیر ان شاء الله د اختر منځ په عیدګاه کې کو ان شاء الله. او دوه کې زمونږه د بعد الخير د کندي د شریر دی بجلو والا غریب بیمار دی دعا وتاو چې الله ولا روح صحت ورکړي. ډېر خالق ته د جمعهتونو زمونږ ډېر په اخلاص خدمت کوي، د زړه اخلاص نه دعا کوي چې الله روح صحت ورکړي، یا الله تعالی شفا ورکړي، یا الله تعالی روح صحت ورکړي، بیماری خدای پر روح صحت باندې بدل کړي. که څوک بیماران دي په مجلس کې دي په جمع کې دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي ډېر مرګري چې هغه پریشنونه کړی دي ډېر مرګري هسپتالونو کې پراته دي ټول ته دعا کوي چې الله روح صحتونه ورکړي، الله شفا والا ورکړي، یا الله چې چا بچی نه اولاد ولا ورکړي، چې چا نارینه اولاد نارینه اولاد ولا ورکړي، چا څه پریشانی دي په خوشاله بدل کړي. زموږ بشیر جان دي تم یو پریشانی په خدا رونو ته قرضې مرضی اوریدلې دي دعا کوي چې خدای پاک هغه پریشانی په خوشاله بدل کړي او الله پاک دا هر قسم مصیبتونو فتنونو په امن او امان کې وساتي. یا الله ته زموږ ناراضي شي، خدای کا تعالی طرف نه دا حکم چې بچی قرباني کې الله موږ باغم کوله. یا الله دې قرباني توفیق مونږ لراکې او الله د خپل رضا لپاره قبول کړي او الله زموږ په ځل کې غلط نیت او سوچ دا وغه مخراجي وغه څه چیرې هر وخت خلک خوري. نو یا الله هغه نیتونه زموږ توبه ده خدای موږ ستاسو رضا لپاره کوته توفیق راکې او تیر الله قبول کړي. او چې څنګه حضور پاک فرمایي په یو وخت موږ لنه کې وجرونو برکتونه راکې. یا الله چې تاسو کورونو کې څه پریشانی دي په خوشاله یا بدل کړي. یا الله تاسو قرضدارانی قرضونه اخلاص کړي. مسافرونه چې زموږ کم بار ملکونو کې دي هغه ته دعا کې زموږ بار ملکونو کې د دوستان دي په ترکیه کې دي په دوبه ابو ظبي ملیشیا لندن جرمني کې ډېر تاسو کې امریکا او د بل نه تلفونونه کوي او ټول ته دوبه کې ابو ظبي کې په سعودي کې دي او ځای په ځای الله ټول له خیرونه برکتونه عافیتونه ورکړي. الله دې ټول مسافر له خپل کور کې د خپل بچو سره د اختر د تیرولو د قربانو توفیق ورکړي او دغه مسافر الله په خپل کارونو کې په خپل مقصدونو کې کامیاب کړي، د بچو نه لري ته خوشاله ژوندۍ نصیب کړي او الله دې په صدقو کې او په مالونو اولادونو کې برکات واچي. الله کله چا په کورونو کې ناچاقي پروغي بدل کړي. خدای ته زمونږه د هر مشکل په خوشاله باندې بدل کړي او د هر فتنې نه مستعد ډېر مرګرو ټلیفونونه کړي دي سار نه جمعې پر ټلیفونونه شروع شو دعاګانې غواړي. خدای هغه ته معلوم دي دغه دعاګانې ته معلوم دي ولې قبول کړي او چې کوم مرګري لري لري ناراضي زمونږ د جمعې د منځله یا الله یو قدم باندې جوړونه ورکړي او زمونږ د محلي مرګري او د دوړو محلو د خلک یې ملمنو کوم خدمت کوي او بپس کی او زینه ولا ورکړي دي الله هغه لم د دنیا او د آخرت برکتونو خوشاله ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.